أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا چې دوی به طوافونه لوټ کړو چې الله په دغو جامو کې په موږ باندې طواف حرام کړی ده. الله تعالی یقول تو من حرم زینت الله، چا حرام کړی د زینت الله تعالی التي هغه زینت اخرج لعباده چې خدای په خپل د بندگانو لپاره رایستلی ده. میوې، فصلونه، تخمونه د جنت نه راغلي، خو دغه پنبې تخمونه خو د جنت نه راغلي دي. والطيبات من الرزق، او چا حرام کړی دي پاک رزقونه. قل هي للذین آمنوا، تو ورته ووایه دا زینت، دا طیبات، دا نور نعمتونه دا اصلا د یغو خلکو دپاره خدای پاک پیدا دي آمنو چې ایمان راوړی په حیات دنیا، په ژوند د دنیا کې. دا کافر ته خدای د مسلمان د رویه ورکوي، بد عملو ته خدای د نیکو د رویه نه ورکوي. خلقو په نیکانو احسان باری. حدیث مبارک کې راځي صحابه کرامو کې دوه ورونه دي، یو په دا باغ کاروبار لګیا ډېر، کله کله راځي پیغمبر علیه السلام ته، او دا بل د اصحاب صفونه د شپه ورځ د نبی علیه السلام طالبي کوي. هغه ورور راغی چې هغه د دنیا کاروبار کوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا ما ورور د کله کله د ما سره په باغ کې کومک کوي، زه ګوښه یم نه پرسېږم، کله کله د تا ته راځي. نبی علیه السلام دته نصیحت کوي، او ورور ته یې نه کوي طالب ته، دته وایي لعلک ترزق به، دا تا ته هم روزي خدای د ده د روی درکوي. د دغه اولیاو په روی باندې خدای پاک په خلکو باندې رحمتونه نازلوي چې دغه علما نه، دغه اهل الله نه خدای دنیا نور ړنګوي. نو الله تعالی دغه نعمتونه ټول اصلا وایي چې پیدا کړي دي، اصلا د مؤمن دپاره پیدا کړي. خو په دنیا کې کافرانو په طبعه هغو ته هم خدای پاک څه ورکوي خالصتا یوم القیامه. دغه اوس دوه خیره تفسیره دي. یو تفسیر خدا ده چې دا نعمتونه په دنیا کې خو اصلا د مسلمان دي، کافر ته هم ورکوي، خو په قیامت کې به مخلصتا یوم القیامه خالص کړی شوي وي د کفارو نه، خاص مسلمان ته دي دا نعمتونه. جنت به د کافر دپاره بېطبعه شته، یو غوړه په اوبو کافر ته شته، بیا ټول نعمتونه بیا ټول د جنت صرف د مسلمان دي. دومره نوې معنا، په دنیا کې مسلمان ته نعمتونه دي خو غمونه هم لري. هر تکلیف راحت سره تکلیف شته، مزدوري کوي، دیکاني کوي، دکانداري کوي، مسافري کوي، خو تکلیف په تیری بیا به دنیا درته پیدا کیږي. او خالصتا یوم القیامه دغه نعمتونه به په قیامت کې خالص وي د غمونه. بیا یې مسلمان دپاره هېڅ غم نشته، نه هلته ستړی شته، نه کروندې شته، نه لمر و ګرمۍ شته، نه ساړه شته، یو شی نشته، خالص به وي د غم نه. یو معنا خو دا وه چې خالص به وي د ده دپاره، کافر ته خدای نه ورکوي په قیامت کې. دومره معنا دا ده په دنیا کې نعمتونه د غمو سره دي، خو په آخرت کې به خالص وي د غم نه. ولې وایي جنتیان چې جنت ته داخل شي، هغه ښې ځوانۍ په حال د آدم علیه السلام غوندې 80 ګزه وجودونه، او د ځوانۍ په حال به بیا به دا اعلان ورته کېږي تاسې به همیشه یې په دغه جنت کې، خو ورسره دا اعلانونه ورته کېږي همیش په ځوانان یې په تاسې سپینګیرتوب نه راځي، همیش په راحت به په تاسې تکلیفونه نه راځي، همیش په خوشحاله غمونه په تاسې باندې نه راځي، همیش په ماړه نعمتو باندې مسکنتونه په تاسې باندې نه راځي. دا د دنیا چې څومره نعمتونه دي غمونه ورسره، دا غمونه به یو بیا په قیامت کې نه وي. کذلک نفصل الآیات، دغسې واضح بیانوو موږ آیاتونه لقوم یعلمون، هغه قوم لره چې پوهېږي. ته ورته وایه د جامې د زینت خدای نه دي حرامې کړې لکه دوی چې جانه وي، الله چې حرام کړي دي. قلت ورته وایه انما حرم ربي، بېشکه حرام کړي دي رب دې ما الفواحش بې حیا کارونه، ګناهونه، ما ظهر منها، هغه چې ښکاره وي دي دغه ګناهونه هم الله حرام کړي دي، لکه زنا، لکه غلا، لکه قتل، لکه غیبات، لکه دروغ، لکه نمیمت و جاسوسي و شیطانات، لکه سودخوري، لکه رشوتخوري، د یتیم مال خوړل، په کونډه ظلم کول، په یتیم ظلم کول، په همسایه حق ضایع کول، د مور و پلار حق ضایع کول، خو دا ښکاره ښکاره ګناه هم خدای پاک حرامې کړي دي. وما بطنه، هغه چې پټې دي هغه هم خدای حرام کړي، تکبر یې حرام کړی ده، حسد یې حرام کړی ده، ریا یې حرام کړی ده، عجب یې حرام کړی ده، طول العمل یې حرام کړی ده، حرص یې حرام کړی ده، محبت دنیا یې حرام کړی ده، دا ټول شیان هغه هم الله حرام کړي.
والاسم والبغي او الله حرام کړی د صغیره ګناه هم او ظلم هم وان تشركوا بالله او دائم حرام کړی دی چې د الله سره یو شی شریک نسی ما هغه څه لم ينزل به سلطانا چې نه د نازل شوی دی هغه په خدای باندې څه دلیل او دام الله حرام کړی دی وان تقولوا على الله چې تاسو تړی په خدای پاک پورې ما لا تعلمون هغه څه چې علم نه لري لکه تاسو یې چې مایته خدای موږ ته حلاله کړي بحیره خدای پاک په موږ حرام کړي د دې ځانه حکم مو کوي په الله پورې تړي دغه الله حرام کړي نور ولکل امه اجل هر امت یو وخت شته د مرګ یا د عذاب که ایمان رانوړي فاذا جاء اجلهم کله چې راشي هغه نیټه د عذاب د دی یا د مرګ د دی لا یستاخرون ساعتا وروسته به نشي دی د هغه نه یو ساعت ولا یستقدمون او نه به ړومبی شي د هغه نه یو ساعت چې کله اجل راشي شاته به نشي دا خبر خو ربط صحیح ده چې کله راشي شاته به نشي دا څنګه ورسره لګیږي چې کله راشي بیا به تر مخته نشي مخته تو پس راتګ نه کیږي وای دا مبالغه ده په عدم تغییر کې دا معنی هیڅ نوع تغییر نه پکې راځي لکه وای دکاندار ته چې سړی ورشي دا شی په څو ده دی درته وایي چې په لاس تو ورته وایې چې په 8 روپۍ راکړه دی درته وایي چې نه دا داسې ریټ ته په دغه کې کمی او زیاتی نه راځي د لاسو په ځای چې 12 ورکړې خوشحاله به نه وي خدای دا معنا ده چې په دغه کې تغییر نه راځي یو ریټ ته دي موږ نو دا معنا وایي د الله په هغه فیصلو کې تغییر نه راځي چې کوم اجل مقرر ده په هغه ورځ به مري که د عذاب تقرر په هغه وخت کې به نازلېږي یا بني آدم اوس آدم علیه السلام خو دنیا ته راغی شیطان د دښمن خو الله تعالی بیا خلق محمل خو نه دي پرېږي په خپل رحم انبیا یې پسې رالیږلي دي کتابونه یې رالیږلي چې د شیطان په میکرو یې خبر کړي او په خپل رضا یې خبر کړي یا بني آدم ای اولادې د آدم علیه السلام اما یاتینکم رسول منکم که راشي تاسو ته رسولان د تاسو د جملې نه انسانان یقصون علیکم آیاتي چې تلاوت کوي په تاسو باندې آیاتونه د ما نو فمن اتقى کچا د دوی د مخالفت نه ځان وساتو و اصلح اصلاح د عمل وکړه د رسولانو اومنل فلا خوف علیهم نه به بیا ویرې په قیامت کې په دغه خلکو باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي په نقصان باندې چې موږ ته ثواب کم راکو والذین کذبوا بآیاتنا او هغه خلک چې تکذیب وکړي د موږ په آیاتو باندې واستكبروا لوی وکړي عنها د موږ د آیاتونه نه قبلې اولئک اصحاب الجنار دا خلک به بیا چښتنان دي اور هم فيها خالدون دی په دغه اور کې همیشه وي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک ډیر ظالم د دې غچانه چې تړلی په خدای پاک پورې دروغ او کذب بآیاته یا نسبت دروغ کوي آیاتو د خدای پاک ته اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب دغه خلک چې دی وبرسیږي دی ته برخه دی د کتاب نه چې دا کوم کذبین دي هغه الله چې کوم عمر ورته لیکلی رزق ورته لیکلی هغه عمر دا خو به برخه به ورته ورسیږي خو تر هغه وخته حتی اذا جاءتهم رسولنا چې موږ ملائکې د روح د قبض کېدن دپاره ورته راشي یتوفونهم دی به وفات کي بیا به قالو ملائکې ورته اینما کنتم تدعون من دون الله چیرې دي هغه خدایان چې تاسې عبادت کوئ باید غیر د الله نه چې اوس تاسې رانه خلاص کړي قالو دی بیا یضلوا عنا ورک شو دی موږ نه وشهدوا على انفسهم په دغه وخت کې به په ځان شاهدي وکړي چې انهم کانوا کافرین بېشکه دی کافرانو قالوا ادخلوا في بیا نو چې قیامت شي د قیامت په ورځ به الله تعالی د ملایکو په خوله ورته اوس نو نه نوځئ په هغه امتونو د کفارو کې قد خلت من قبلکم چې پخوا تېر شوي دي پخوا تر تاسې نه من الجن د پیریانو والانس د انسانانو نه چیرې نه نوځئ په نارې په اور کې کافران هم څوک په مخ ته ځي بیا به څوک د شا نه پسې ورځي خو چې یوه ډله بلې ډلې سره مخامخ شي کلما دخلت امتون کله چې ورننوځي دغه دوزخ ته یوه ډله لعنت اختها لعنت وي په هغه خپل مثل باندې چې د دې غوندې کافران یو به په بل لعنت وي حتی اذا دارکو فیها جمیعا کله چې ټول سره یو ځای شي په دغه اور کې قالت اخراهم لاولاهم هغه د دوی کشران کافران به د دوی د مشرانو په باب کې ووایي ربنا ای رب د موږ هؤلاء افضلونا دغه د موږ د تنظیم لیډر دا د عقیدې مشر دغه موږ ګمراه کړي وو
فآتهم عذابا ضعفا من النار خدای دوی ته خو دوچند عذاب ورکړي نور خو دې وس نه رسیږي دغه مو بېلارې کړي خدای پاک دوی ته خو دوچند عذاب ورکړي قال الله تعالی به ورته لکل ضعف هر یو ته دوچند عذاب ده ولکن لا تعلمون تاسې علم نه لرئ ولې په هر یو کې دوه قسمه ګناوې دي مشر د کافرانو یو په خپله کافر و بل کافر کوو کشران یو په خپله کافر و بل د کافر منل تقلید د کافر کو د نبی نه منل نو په هر یو کې دوه جرمونه دي وقالت اولاهم لاخراهم کشران چې د مشرانو په باب کې عارضه وکړي الله ته چې خدای د موږ مشرانو ته غټ عذاب ورکړي دا مشران به وایي وقالت اولاهم به هغه د دوی متبوعان مشران لاخراهم په حق د دغه وروستنیو تابعانو کې فما کان لکم علینا من فضل د تاسو خو څه بهتري په موږ نشته خو تاسو هم کافر یې موږ هم په ذوق العذاب وڅکئ عذاب ما کنتم تکسبون په سبب د هغه څه چې تاسو یې کسب کوه یو د بل سره خو موږ هغه نه لرو فرق نه لرو